عمل. هغه خپله امسا ټکوله او بازار ته راغی. په سترګو یې څه نه لیدل، خو په نامه یې هر څه پېژندل. له ده نه خپلو ماشومانو اوسکي ممیز غوښتي وو. دی په اوسکیو پسې راغلی و. دغسې ډېر ړانده بازار ته راځي او څه اخلي. دوکانداران د هغوی په سترګو کې خاورې اچوي او ردي مالونه ورکوي. ده ته یې هم له خاورو نه ډکې اوسکې ورکړې او هر څه پکې ګډ و. هغه روان و او ځولۍ یې له لاسه خوشې شوه. د هغه ارزو له خاورو سره برابره شوه. هغه د ځمکې په سر لاس وګرځاوه او هر څه یې راټول کړل. هغه نه پوهېده چې خپل کور ته څه شی وړي. د غوندې ډېر ړانده دلته راځي او له ځان سره هغه څه وړي چې د وړلو نه دي. هو، د ړندو عمل همدغسې وي.